یوه مور مې د الله د راته ژوندی لري، یو پلار مې دی، یوه مور مې. ها نو بس ته نه صرف ته باری که نه؟ نه ما شه اوسه پورې یو بل کشر ورور هم راسه بارو، خو 3 کسان چې دی که نه، دا 3 چې موږ 3 که نه، لکه دا په کار کې لکه کار دا 3 واړه ډیپټي کو، خو لکه زما پلار د راته الله ژوندی لري هغه بس اوس داسې ډېر دغه نه کوي که نه، لکه بس هر څه ما ته راپرېښي چې بچی ته پوه شه کار دې پوه شه. په وروڼو کې زه مشر یم. ها وروڼو کې ته لږه زه ټولو نه مشره یم، بیا ما پسې 2 وروڼه دي او بیا یو خور ده. نو تاسو هم درزن تقابو کړي، نیم درزنه پوره کړي، ما پر څنګه خاندي. وروڼه یو او 2 خویندې یو، 4. زما هم 2 زامن 2 لوڼه. خو موږ نه مشرانې تا ته زه څه وایم خویندې که نه، چې خویندې نو تا ته پته نشته، هغه خو هر انسان دا لالچ کوي چې ماله خدای پاک زوی راکړي که نه. بالکل نو بس الله پاک بس بیا زه پکې رالم او بیا پسې 2 وروڼه نور شو، بس د خیره څه اوس انشاءالله که خیر وي ټول هر څه سنبال کړي، کار هم دی بس کارونه لکه کار زه کوم او نور کار زه سیټ کوم او که یې هغو د خیره څه خپله زمینداره هم ده. ته مشر ورور یې، بیا واده نه کوي؟ څوک؟ ته. زه عشق چپووالی یم ځکه واده نه کوم. سندل سره سندل څه خو کوم اوس هم واده، خو زه لږ شانتې مرحومه شوی یم، د واده نه مې داسې لږ بل طرف لتلی یم. د عشق چپو کشرانو وروڼو نه مې وکړه، اوس مې هغه یو له اوس مې دا یو له کړی، تقریبا دومره ټیم یې راته نه کېږي، دا 5-6 میاشتې 5 نه 4-5 میاشتې وشوې. نه درته وایم چې واده وکړه په ټایم باندې. ماړې نو اوس واده باندې زه څه کوم، زما خو هسې نه خپې قبر کې شوې، بوډا شو. هلکه دغه د سندل سره د رښتیا مینه وه او که نه هسې؟ رښتیا مې د غر کې یم پسې والله مړقطن چرګ رانه جوړ دی. ما خو وایي چې که دا ته ټوکې کوې. نه حقیقت کې مو څه مینه ده، اوس یې مو څه کوم، او چې بوډی شي خولې کې داسې غاښونه نه وو بیا یم قبلوم. رښتیا؟ د هغه نغمې کار اوسه کومه، ګلونه یې ورته څه نیولي، هغه ړوند دي سترګې کار نه کوي او دومره عشق راقت دی، داسې کار اوسه کوم. هغې زه خو په سچه باندې یارانه کوم، حقیقت دی، خو میسج یو بل ته نه کوو، صفا خبره صحیح شارټ میسج ورته کوو، هغه ما نه هېرېږي زه د هغې نه هېرېږم په میسج کې. نور حقیقت کې راباندې ګرانه ده والله. او نور څوک د باندې بل جینۍ هم د باندې ګران ده که صرف سندل؟ د ساوند سیسټم کوم ساوند سیسټم؟ دا ساوند سیسټم نه دی خدای دې ښه کړه پوه شوې، دغه چې پکې چرګه ترکه یا هغه شی دی پوه شوې. اوبو کولر دی، کولر اوبو کولر دی خدای ښه کړه، دا هغه خیسه کوي پوه شولې، یو دغه ته دوکان ته سړی نه ننوځي نو شیشه پکې پرته اینه څه ده دا مخ چې پکې ګوري دا پکې پرته نو هغې ته وګوره وایي ماما دا شادو په څو دی پوه شوې، خپل شکل پکې ویني پوه شوې. هغه وایي زه لکه نه خرڅوم، بیا تاو راتاو شي بیا راشه شیشې ته ودرېږي وایي ماما دا شادو په څو دی، هغه وایي هلکه خدای ته غرقه زه یې نه خرڅوم، هغه وایي که شیشه یادوي او هغه شیشې کې خپل شکل ویني پوه شوې. اخر یې ورته شیشه درڅي که وایي دا شادو ته یې نو نور څوک دي. ده د اوبو کولر وکتو یایي چې دا ساوند سیسټم ماله راکړه. دا ساوند نه دی اوبو کولر دی خدای دې ښه کړه. یا دا خو داسې نه ده که نه درګاه اوس زیباګلې ما ته ویلې زه دله میکونه درلېږم، اوس دا خو هر چا خپله مینه ده که نه. اوس دا موبایل دی ما له آیفون موبایل دی، دلته 6,000 قیمت دی، خطاب رالېږلی دی، د افغانستان دی او بله ورځ هم راته رنګ کړی کلي کې دی پوه شو، الله دې آباد لري. دا خو د خلکو مینه ده، ضرور خو داسې نه ده چې تاسو پورې کلک ونښلی چاله ماله ګړی او ماله دا شو. زه خو ساتې ګپ لم داسې خیر بالکل زه لکه ډبل ټیپ کوئ د الله بندگانو ډبل ټیپ میرات کو پریم خود
Good نو دغه morning. Good. حساب د درګه څنګه؟ دا ګیم ولګوه نو ما سره څوک شته نه دي کنه، زه خو ګیمونه میمونه نه کوم. باجي څنګه ظالمانو همداسې د چالېږي مړه د خلک به ډبل ټیپ نه کوي چې دغه کېږي. السلام وعلیکم السلام. गेम लगाओ. अच्छा ठीक है गेम लगाती हूँ. زاید وعلیکم السلام. صدام ته ستا لمبر شته د واتساپ که تا واتساپ لمبر ورکړی چاته؟ صدام ته او صدام سره زما واتساپ نمبر شته. رومي ګلې ستړې مشي. وعلیکم السلام. ثانک یو سو. صدام هغه د رونو شان دي دا هغه سره سٹارټ نه ما چې کله ټیک ټاک جوړ کړی و هغه ما سره ده. تا ته څوک په بد نظر ګورم نو چشمې نه در ټک د شیشو نه ګټې اچولي نظر مې کم دی کنه دا ګوري نظر مې کم دی بیا راته نه ښکاري دا چیجونه وغیره. نه خبره واوره زما تا ته پته شته یوه مسله ما کې بله ده. زه ګوره چې څنګه په زړه یم دقسې زه چې څنګه په زړه یم دقسې په خوله یم یم پوه شوې بزم دغسې یم. زما کې یوه مسله بله ده زړګه. وعلیکم السلام. تا ته پته شته But fan یم really thank you so much. رومي لایک تلکیانو لایک نه راکوئ چې ویډیو جوړه که او وایي چې غټ فین دی یم. ښه زه راته خبره وکړه زما مسله درته زه بیان کړم. بیماري الله دې جک جوړ کا. زما یوه غټه مسله دا ده زه درته څه وایم چې اوبو کولر ده دا وګوره ګیلاس پروت دی دا او دکې دننه اوبه دا به دوسرې ونۍ کې صبر وکړم ما درته خپله مسله بیان نه کړه که نه زه خاندم زما مسله دا ده زړګا چې کومه ښځه واده شوي که نه هغې ته زه د ترور په نظر د خور په نظر ګورم واده نه یادې ته د ټینګې نه یم صدام لایف راغلی دی. صدام سره باغه انډین ناسته وي ورته هغه زه د لیپټاپ مخې ته کېښودي او به زه دا موویز ګورم. ښه والله څه مزې دې وکړلې په ایمان. نه چاچی صدام جار کوټه وعلیکم السلام. چاچی give me ring. I don't have a ring. چاچی زما موبایل رنګونه دا نه چې دا اوریجنل کوټه ده رنګ استا گزار کی چې میړه وکي واده وکي شکیله کوټ امرود دی یادېږي کوټ والله مړې بس خپل وطن خپله علاقه قسم دی په کاڼو په سیم کا پایم که ته د امرود غم مړې مجبوره نه وې والله زه په دې کاڼو کې ټوله ورځې پروت ولا زه یم که نه چې زه لاړه شم که نه پاکستان ته نو په ما خپل وطن ډېر ګران دی. وعلیکم سلام چورتروا زه وایم چې زه ما به خپل پاکستان ډېر ګران دی چې کله لاړ شم که نه پاکستان ته نو وایم داسې نه چې بې اختیاره اوښکې به رانه بهیږي لکه دومره مې لکه زړه راډک شوی دی. 14 کاله بعد ځینو نیکه 14 کاله ډېر ټایم شو زما دا زوی چې کوم نه نو دلته شوی دی اوس 12 سال شو. امروتو ټیم خو ما ته کار امروت اوس شته که نه را رسېدلي که نه نو اوس خو جمع دی وی به خو شنه به دا زما زوی ښه دا دې زوی دی ماشاءالله. پښتو خو به ویلی شي نه انګلیش وایي انګلیش انګریز دی جار لکه د مار پلار مو تاسو ته پښتو لږه ښایسته چې وایي که نه نه درې بچي مو وایي پښتو دا پوهېږي پوه خو یلی نه شي داسې یا لکه نو دا چا څه غټ شوی دی دا نوکر څه غټ شوی که څه نه دا داسې کور کې غټ شوی ده خو دلته کې چې کله اول به یې یلو سټارټ کې چې داسې 4 کالو پرې پښتو یله خو چې کله بیا ما سکول کې داخل نه هغه وی چې دا به پښتو نه دا به انګلیش یی هغه چې سکول کې ورمن انګلیش یلو چې د لینګویج ټیک شي نو بس هغه سره به پښتو یې راکړه. اسی وره ته وایم چاچی به درته وایم مړې وای دا چاچی خو رمنډې رومي وایه رومي
رومي دا یوه به درته زه ووایم که نه لکه مطلب دا د زمونږ د کوهاټ علاقې خلک ټول بار او دا سرکاري دي او سپتالونو کې لکه مطلب په پوج کې په آرمي کې په پولیس کې دا ټول دا دي خو دا یو نیم پکې داسې ده لکه کوهاټ علاقې کې داسې خلک ډېر کم دي چې هغه سرکاري نوکري نه کوي بالکل زمونږ علاقو طرف ته چې کوم ده کنه ډیر خلک چې کوم ده دغه آرمي ته ځي بیا چې کوم ده نو دغه نور دغه میډیکل او دو ځایونو ته چې لکه هغه دي منګ هغه اوس یو آرمي کې تقریبا 6 کسان دي لکه دو هغو کې ډیر دي بله ورځ زمونږ یو خپل دغه ملیشي کې بارتي شو پوه شوله نو چې ته پته نشته یو بارډر دی هغې ته ایشتلی ده ملیشه ډېر سخت ځای ته ولي پوه شوې صفا خبره پوج نه سخت ځای ته ملیشه څیلمه کوي هلته چې ته ایشتلی دی بله ورځ یې راته ویل زه سعودیا ته درځم ما ورته ویل کښېنه غلی خدای ته غرق نه کړه دلته به دې زندګۍ پورې نوکري او مال دغلته به دې زندګي ختمه شي او ستا پنسن به ختم نه شي مال پنسن والا بیا چې څه کوه دي کنه دوه وروڼه مې دي او دواړه په ځنګلاتو کې دي ښه ځنګلاتو کې دي سرکاري نوکران دي خو ځنګلاتو کې دي پیژنم هماغه ځنګلاتو نوکري م ده که نه لکه ځنګل سرکاري نوکري دا ټول دغه سرکاري خلک دی لکه ډېر کمتیر پکې داسې زمونږ په شان د جټ خلک شوی سمه نیمه فیملي چې کومه زما ده هغه په آرمي کې ده صحیح او مور والا مې چې څومره هغه دلته کې ده امریکا کې بالکل آرمي کې زمونږ خلک ډېر زیات د کوهاټ خلک آرمي کې بارتي دي آرمي کې ډېر زیات دي شکیل ته سلام وایه شکیله تا ته یو کس سلام وایي ارمان نمې ده یا الله خیر وعلیکم سلام ټولو ته سلام زړګا علامه آباد لره خوشحاله اوسئ دغه سایډ لم ټولو ته سلام او دې سایډ لم ټولو ته سلام هغه د زندګۍ کې دروغ نه دي ویلي او نه دروغ راځي آی لو یو پاکستان محمد نه دروغ خبره نه ده زړګا تاسو تپوس وکئ د کوهاټ به سم نیم کوهاټ نه چې ټول کوهاټ په دی تاسو ته پته شته څومره ځویونو اپریشن یې وشولې تاسو ته پته شته سدا پړه چینار دره ملکنډ مومان ټولو ځای اپریشن وشو دومره کوهاټ دی چې ته پکې چا په ټاخۍ لیدلی چې پکې الوتي ده ټول کوهاټ سرکاري دی ټول کوهاټ چې څومره دی خو دا یو نیم کس کوهاټ کې به په داسې سړي باندې اعتبار نه کړه چې دا داسې عام ګرځي قسم دی هغه خامخا یا په عیسای کې یا په بل څه بلا کې تا ته پته هم نه زه یو پیره تا ته پته شته زه دا باندې څپلی نه ده دا زما ډېر پسند لکه زما چې کوم صحیح پسند شی دی دا باندې څپلی زه پخپو کوم پوه شوې دا کېړی او یو دوکان باندې ورنه یو مننه نه ګلونه پکې ولیدل نه ګلونه څه کوي چې تېر شو هغه دی نو دا مطلب زه دا باندې څپلی ډېرې پخپو کوم نو سپینه جوړه مې وه باندې څپلی مې په یو دوکان ورننوتم قسم دی ډایرکټ داسې هغه سړي رنګ وو هغه وویل چې کنې دا د عیسای والا دی ویې نه پېژاندم عیسای والا ډېرې سپینه جوړه باندې څپلی یې اغوندي هغه څوک نه پېژني پوه Thank you جمال thank you نه زه ټولو والا میسیجز ګورم زه ګورم لګیا ما وعلیکم سلام ټولو ته سلام مننه علامه آباد دره ماړه نن مې دې څه ګپ لګو کلیواله مې وه مال دا مې کلیواله رومي څنګه ستا غټ فین یم زه بالکل ټیک ټاک نه لرو بر زنده‌باد یو افغانستان بالکل جی رومي دا کوم ځای زه جی د کوهاټ یم خو اوسېږم دلته یو اس کې امریکا کې ویلکم بیوټیفول امریکې کې د زړګا د کوهاټ د غریبه مړې ته یې ورته ولیکه که نه په دا آی ډی ورته ولیکه پاس نه ښه فیصل خان وعلیکم السلام کومه راځم دا مستا چې سره شیر کو څو ځله ما چې دا به خفه شي ودرېږه زه راځم 500 SMS مې وکړلو جی نور دا مړې مې داسې ویل چې ګپ د څه ولګوم سړیه په کوم پټ کې زه نیو جرسي کې یم نیو جرسي کې اوسېږم وعلیکم
سلام ټولو ته. زړګو ډبل ټاپ کوئ، لایک شیر کوئ. وعلیکم سلام. ډیره مننه. الله مبادا. السلام رومیستا کلیوال یما د هنګو سعودي عربیه کې اوسېږم. خان څه نوم دی دا؟ جهانګیر نوم دی دا که جهار نوم دی دا؟ کلیوال یې ټول زما کلیوال شو ښه. شکیل وعلیکم شکیل ته سلامونه. وعلیکم السلام. دا شکیل ورته کاره ویلې زه د کوټې وم، څوک ورته نه وایي زه ستا کلیوال یم. اسد خان وایي چې وکیل خان یم. وکیل خان خو دلته کې د هغه کې واشنګټن ډي سي کې ده، آی تھنک سو ورجینیا سایډ. هغه وکیل خان هم پیژنم، هم یې لیدلی. سلام قبول کا. वालेकुम अस्सलाम. नूर सिंह बिल्कुल ठीक ठाक अलारूमी. आप खटक कौम से ताल्लुक रखती हैं? जी बस ऐसे ही समझे. हाय रूमी, हाउ आर यू? शकील وعلیکم سلام ټولو ته سلام. الله مباد لره خوشاله اوسئ. بریالي اوسئ. ټولو میسجونه خو زر زر تېرېږي رومي ډېره ته په چکر راشه دیر ته. ښه دیر ته انشاءالله ضرور. یاره چې ګربیانو کې هم پروګرام جوړ کړی که نه صبر وکړه چې کلي ته خو در ورسې که نه. هغې هسې بیګونه بند کړي دي او غریبې نجاس ته خفه یم. خبره واوره. دغه ځای نه څو ګنټې سفر دی.